دوهم اهم خبره ده حضرت مولانا عبدالحی رحمه الله بویل چې کم از کم په دې یوه میاشت د رمضان کې د خپل ځان لپاره، د خپلو بچانو لپاره، د خپل کور لپاره په روژه مات باندې، په پیشلمي باندې د حلال رزق اهتمام وکوئ. چې کومه ګوله ته خولې ته وړې، ستا بچیان یې خولې ته وړي، په دې کې سوچ او فکر پکار دی چې دا ګوله څنګه وګټل سوه او څنګه زما تر کوره راورسېده او دا په کم ګیس باندې او په کمو بوټو باندې پخه سوله. که چیرې دغه یوه ګوله چې ته یې خولې ته وړې حلاله وي، نو په بسم الله یې تر ستونې تېره که، او که حرامه وي نو خپل ځان او خپل بچان د هغې څخه محفوظ که، د حرام مال نه یې وساته. داسې نه وي چې روژه د الله رب العزت لپاره نیول سوې ده او په حرام شي باندې سړی روژه ماته کي، په سود باندې یې ماته کي، یا د رشوت په نفقه باندې یې ماته کي، یا یې په حرامه ګټه ماته کي، نو دا به څنګه روژه وي؟ د دې به بیا څه ثواب وي چې پیشلمی هم په حرامه وي، روژه مات هم په حرامه باندې وي، او په مابین کې صرف خوله بنده کړې وي وای دا د الله لپاره، نو دغه روژه به د الله رب العزت په حضور کې څنګه قبولیت پیدا کړي؟ نو په دې میاشت کې باید مسلمان د حرامې نفقې څخه خامخا ځان وساتي. نو دغه به یې سبب سي د دې چې په نورو میاشت کې به هم دغه انسان، دغه سړی کوشش کوي چې د حرام مال څخه هره طریقه چې وي ځان وساتي، هغه که د رشوت وي، هغه که د سود وي، هغه که د بل حرام کار وي، او هر وخت د الله رب العزت څخه دا غوښتنه وسي چې یا الله زه حلال رزق خوړل غواړم، ما ته حلال رزق راکې او ما د حرام رزق څخه محفوظ وساتي. پر حرامه نفقه باندې سخت وعید راځي. امام حجة الاسلام غزالی رحمه الله په احیاء علوم الدین دویم جلد کې روایت نقل کړی: ان لله تبارک وتعالى ملکا على بیت المقدس. الله ربی العزت پر بیت المقدس یوه فرشته یعنی ملائکه مقرره کړې ده چې هغه روزانه د شپې او ورځې دا آواز کوي: من اکل حراما لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. کم څوک چې حرام نفقه وخوري، حرام مال تر ستونې تیر کړي، د هغه نه نفلي عبادت قبول دی او نه فرضي عبادت. څومره عظیمه خبره ده. یوه ګوله د حرامو چې ستا تر ستونې تیره سي، نه د نفلي عبادت قبول دی او نه فرضي عبادت. نو همدا شان ستا د بچانو حکم دی، که هغه د حرامه ګوله تیره که عبادت یې نه قبلیږي، ګناه ستا په غاړه ده. حتی یخرج ذلک الحرام، تر هغه وخت عبادت نه قبلیږي تر څو چې د حرام مال د خپله کوره نه ایستلی. فإن مات على ذلك فأنا بريء منه. وی نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې که څوک په دغه حرامو کې د حرامو په حالت کې وفات شي، مرګ ورته راسي، وایي زه د هغه نه بیزاره یم، بس بیا زه د هغه نبي نه یم، هغه زما امتي نه دی، د هغه نه زه بیزاري او براعت اعلانوم. دا څومره عظیمه خبره ده. نو په دې میاشت کې باید سړی په کلکه باندې د حرام مال څخه، د حرامې نفقې څخه ځان وساتي. دا یو اهم عمل دی.